شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان هغه میاشت چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي. له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي. الله پر تاسو آسانتیا راوستل غواړي، سختی راوستل نه غواړي. له دې عمله تاسو ته دا طریقه ښودل کیږي ترڅو تاسو د روژو شمیر پوره کړئ شي او په کوم هدایت چې الله تاسو سرلوړي کړی یي په هغه سره د الله لوی وستایي او شکر کوونکي اوسئ. درنو مسلمانانو ورونو او خويندو د رحمت مغفرت له اور څخه د نجات او برکتونو مبارکه میاشت روژه مبارک شه. خدای جل جلاله دې وکړي چې په عبادتونو، صدقو، خیراتونو او غره او نیکو اعمالو یې ډیره کړي. رب دې وکړي چې دا مبارکه میاشت په ګران هیواد افغانستان او ټول نړۍ کې جنگونو، ناخوالو او آفتونو ته د پای ټکی.